همداس به انشاءالله همداس طریقه صحیح ده. اول به نوټ پیډ یې بیا به ورډ پیډ یې پینټ 3D بیا دلته ما ټول پروګرامونه برابر کړي. اول بیا به زه پاور پوینټ ته بیا به زه ورډ ته دا چې زده کړې بیا دا پبلشر ده دا یو عادي بیا دا عادي کېږي تاسو. بیا وروسته له هغه به زه اکسل ته اکسل چې ختم شو آوټلوک ته بیا ون نوټ ورته وایي اکسس ورته وایي پاور بی آی ورته وایي. همدا پروګرامونه چې وایو یو 4 میاشتې شاید وخت نیسته مکمل. صحیح ده. څلور میاشتې وخت ونیسي. نور ټول ښه مهم پروګرامونه دي د فاتر لپاره ټول همدا وخت کار کوي. که مثلا یو څه شی پرزنټ کوي خلکو ته پرزنټیشن جوړوي صحیح ده موقتي یو شی خلکو ته تشریح کوي د پاور پوینټ استفاده کوي. که یو مثلا مجله لیکي یو کتاب لیکي یو څه شی لیکي د ورډ استفاده کوي. که مثلا یو بروچر جوړوي که نه کورسول یو اعلان جوړوي یو څه شی جوړوي له پبلشر استفاده کوي. که یو ډیټابیس جوړوي له اکسل استفاده کوي ساده ډیټابیسونه دي محاسبې دي. که ایمیل استفاده کوي آوټلوک استفاده کوي. که کتابچې له حیث استفاده کوي ون نوټ ورته وایي. که ښه غټ ډیټابیسونه جوړوي ریلیشنل ډیټابیس ورته وایي هغه له اکسس بیا استفاده کېږي. بیا یو بل پروګرام د پاور بی آی بیا دا د افیس مربوط کېږي نه خو د افیس مایکروسافټ ورته وایي دغه شرکت مربوط کېږي. دا هم ډېر ښه پروګرام ده او ډېر ښه خلک استفاده کوي. ډیټا ویژوالایزیشن ورته وایي ټول په دې کې کېږي. له اکسل ډیټا اخیستل کېږي دلته بیا یې ډیټا لپاره شکلونه جوړېږي. بیا دا چې د لږ اکسل سره ډېر ارتباط لري محاسبې او شان دي. که موږ تاسې مسیر همداسې صحیح ده. نن به همغه کمپیوټر تعریف و یو 2 لکچره به تیوري تشریح کوو بیا به ډېر تیوري ته نه ځو ځو موږ تاسې هدف دا ده چې کمپیوټر عملي باید تاسو صحیح ده. دا پریزنټیشن د کمپیوټر لپاره کې اول به ووایو چې کمپیوټر څه شی دی. کمپیوټر یوه الکترونیکي وسیله ده. الکترونیکي هدف یې دا ده چې برق ته ضرورت لري بله برق کار نه کوي. اول شرط هم دا ده ډیټا راخلي له یوزر څخه پروسس کوي او په کوم معلوماتو کار کوي په هغه معلوماتو چې مخکې له دې څخه په کمپیوټر کې پروګرام سوي وي. اول خبره دا وه چې برقي وسیله سوه یعنې د برق په اساس کار کوي. دا د څه شي په اساس کار کوي دا څرنګه پوهېږي کمپیوټر. په کمپیوټر کې مخکې له مخکې هدایات پراته دي. د کمپیوټر د هرې برخې وظیفه معلومه ده. د هرې برخې وظیفه معلومه ده چې څه شی کار ترسره کړي تاسو. بیا له یوزره ډیټا اخلي له یوزره له موږ تاسې هغه پروسس کوي او نتیجه یې موږ ته راکوي. بیا ډیټا وایو نه هغه ویډیو تر اوسه پاتې ده. هغه ویډیو تر اوسه جوړه سوې نه ده چې ویډیو جوړه سوې ده. کمپیوټر الکترونیکي وسیله سوه د هغې هدایاتو په اساس کار کوي چې مخکې له مخکې په کمپیوټر کې پراته دي. یعنې کمپیوټر خپله نه پوهېږي. کمپیوټر ساینس چې څوک وایي هغه دا وایي چې کمپیوټر ته یو څه شی ورزده کړي چې څرنګه کمپیوټر کار وکړي. د هغه هدایاتو په اساس کار کوي چې په کمپیوټر کې ذخیره دي او کمپیوټر ته ډیټا ورکول کېږي. کمپیوټر به پروسس کوي او نتیجه به یې موږ ته راکوي. موږ به کمپیوټر ته ډیټا ورکوو هغه پروسس کوي موږ ته نتیجه راکوي. ډیټا بارک خبرې کوو بیا ډیټا دلته شته صحیح ده. موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکوو هغه پروسس کوي او نتیجه یې موږ ته راکوي. اول ور چې کمپیوټر جوړېدو دوی غوښتل چې ماشین صاحب جوړ کړي. لږ خاطر خپل کمپیوټر د محاسبې ته کمپیوټر یعنې محاسبهګر دوی ماشین صاحب جوړوو خو لږ پرمختګ یې وکړ تر دې مرحلې پورې راورسېدو. بل ډیټا څه شی دی موږ ویل چې کمپیوټر ته ډیټا ورکوو هغه به یې موږ ته پروسس کوي او نتیجه به یې موږ ته راکوي. ډیټا څه شی دی هغه خام مواد دي چې موږ کمپیوټر ته ورکوو صحیح ده. خام مواد دي چې موږ کمپیوټر ته په دې خاطر ورکوو چې کمپیوټر موږ ته یو نتیجه راکړي هغه څخه. مثلا څه شی کمپیوټر ته موږ ورکوو یو ټیکسټوال ډیټا ده مثلا حروف دي موږ کمپیوټر ته حروف ورکوو په دې خاطر چې کمپیوټر موږ ته نتیجه راکړي. خپل نوم لیکو مثلا د فاکولټۍ نوم هم لیکو نور معلومات چې لیکئ هغه ته الفابیټیک ډیټا وایي. بل نومریک ډیټا ده. نومریک ډیټا هغه ډیټا ده چې تاسو له اعدادو استفاده کوئ. که اشعاري عدد دي څه حرف ماده چې تاسو لیکئ هغه ته نومریک ډیټا وایي.
بل الفانومریک ډیټا ده چې په دې کې حروف هم شته د خاص سمبولونه شي دي هغه هم شته پکې اعداد هم شته دا هم یو ډیټا ده چې تاسو کله کله ضرورت کېږي دا کمپیوټر ته باید ورکړئ مثلا ایمیل ادرس هم ده یو چا بل ادرس ده د کور ادرس ده د کوڅې ادرس لیکل کېږي دا ټول چې دی په الفانومریک کې کېږي بیا ضرور نه ده چې دا ټول انګلیسي باندې انګلیسي دا کولی چې پښتو وي فارسي ټولو ژبو کې لپاره کار بل ګرافیکل ډیټا ده هغه د تصاویر لپاره ده بعضې وخت موږ کمپیوټر ته تصویر کوو چې کمپیوټر کې وګورو مثلا هغه کمپیوټر موږ ته پروسس کوي مثلا زه به تصویر دلته وګورم دا تصویر چې د خپله ډیټا ده زه چې په دې باندې کلیک وکړم دا اوس کمپیوټر ما ته پروسس کوي او ما ته ښکاروي چې کله ښکاره کړو دته بیا انفارمیشن ویل کېږي ښه بل اډیو ډیټا ده په اډیو ډیټا کې دوه برخې دي یو وایس دی یو ساوند ده وایس هغه د انسان اواز ته ویل کېږي ساوند هغه اواز چې کمپیوټر تاسو درکوي دا هم یو رقم ډیټا ده چې موږ کمپیوټر ته درکوو زه چې اوس خبرې کوم دا یو ډیټا ده چې کمپیوټر ته داخلېږي کمپیوټر داخله کوي او د ساوند په شکل یې ورته موږ ته راکوي بل ویډیو ډیټا ده ویډیو ډیټا څرنګه ده په ویډیو ډیټا کې کلیپونه یې مووي دا چې دي په حرکتي تصاویرو په شکل موږ څه په خاطر کمپیوټر ته فلم کوو چې موږ ووینو صحیح ده خپله فلم ډیټا ده کله چې تاسو هغه ګورئ هغه څه شی څه هغه انفارمیشن کېږي مثلا یو فلم ده دلته زه به دلته راشم دا فلم ویډیوګانې دي دا ډیټا ده کله چې دا تاسو خلاصه کوئ یعنې تاسو کمپیوټر ته دا ورکړئ چې تاسو دا پروسس کړئ کله چې دا پروسس کړئ له دې څخه انفارمیشن جوړېږي تاسو چې کله دا ویډیو ګورئ دا انفارمیشن ده کله ویډیو چې په عادي حالت کې دته ډیټا ویل کېږي صحیح شو که څوک سوال لري پوښتنه وکړي مشکل نشته که ذخیره کېږي ماته مشکل نشته انفارمیشن څه شی دی انفارمیشن هغه ډیټا ده چې پروسس شوی وي یعنې سی پي یو په هغه باندې یو عملیات ترسره کړي وي سی پي یو بیا په بل لیکچر کې سی پي یو ده چې سی پي یو څه شته وایي تاسو کمپیوټر ته عکس ورکوئ چې وایي ګورئ صحیح ده خپل عکس چې د ډیټا ده کله چې ته ګورې کمپیوټر سی پي یو ته ځي له سی پي یو چې ته هغه صفحې ته راځي بیا هغه ته انفارمیشن ته کمپیوټر ته اعداد ورکوي مثلا ورته وایي چې 10 او شل چې د ډیټا ده کله چې تاسو هغه جمع سي له هغه څخه انفارمیشن جوړېږي خو چا جمع کړو کمپیوټر سی پي یو صحیح شو بل کمپیوټر خصوصیات دي د کمپیوټر خصوصیات چې کمپیوټر یې دومره محبوبه کړی په ټوله نړۍ کې ټول خلک ضرورت لري که نه په هر ځای کې مثلا په افغانستان کې په اروپا کې امریکا کې ټول خلک غواړي چې کمپیوټر زده کړي دلیل یې څه شی ده دلیل یې هغه خاصیتونه دي چې کمپیوټر یې لري اول سپیډ ده سپیډ څه شته وایي سپیډ سرعت ته ویل کېږي یعنې هغه کار چې موږ په یو ساعت کې کوو په یوه ورځ کې کوو کمپیوټر یې څه شی کوي موږ ته ډېر په کم وخت کې ترسره کوي مثلا کیلو هرتز څه شته وایي یعنې د یوې ثانیې زرمه برخه یو کار چې کمپیوټر په ترسره کوي یعنې په یوه ثانیه کې نه له یوې ثانیې څخه هغه زرمه حصه میلیونمه حصه کې بیلیونمه حصه کې تریلیونمه حصه کې کمپیوټر کولی شي چې موږ ته یو څه شی ترسره کړي دا یو خبره چې کمپیوټر مشهوره ده سپیډ ده چې کمپیوټر سرعت لري سرعت په خاطر خلک کمپیوټر ته ډېر اړتیا لري بل اکیورسي ده اکیورسي څه شته وایي اکیورسي دې ته وایي چې کمپیوټر دقت لري تاسو کوم وخت له کمپیوټر غلطي لیدلې چې کومه غلطي سوي له کمپیوټر کې کمپیوټر چې دی 100% اکیوریټ دی یعنې کمپیوټر هېڅ غلطي نه کوي دلته پروګرام کېږي کمپیوټر ته څوک چې کمپیوټر ساینس وایي هغوی کمپیوټر ته پروګرام کوي چې کله پروګرام وشي بیا کمپیوټر نه غلطېږي د هغه وظیفه معلومه ده څه غلطېږي کله چې یوزر غلط معلومات ورکړي کله چې موږ غلط معلومات ورکړو د کمپیوټر غلطېږي کمپیوټر په هغه وخت کې غلط نه ده غلط موږ یو کنه موږ کمپیوټر ته غلطه ډیټا ورکړې بیا موږ بیا هغه ته څه ویل کېږي ګیګو چې دا ګاربیج ان ګاربیج آوټ یعنې غلطه ډیټا ته کمپیوټر ته ورکړه کمپیوټر څه شی درکړو تا ته بیرته غلطه ډیټا بیرته درکړه مثلا ته لیکې دلته په ایکسل کې دا هر پروګرام چې صحیح ده زه مثلا لیکم 500 دلته څه شی لیکم 600 لیکم د ما په ذهن کې 500 دي خو ما دلته څه شی ولیکلو 600 زه داسې فکر کوم چې دا خو صحیح ده
د مال زه وایم چې باید دا 500 وي خو ما چې کمپیوټر ته 600 غلط کړي دا د ما غلطي کمپیوټر صحیح کار کوي غلطي چې کېږي د موږ له طرفه کېږي صحیح ده او کمپیوټر سرویس دا کړی ده په دې کې هر غلطي چې تاسو چې مثلا ټایپي غلطي کوي هغه تاسو غلطي ده کمپیوټر غلطي نه بل ډیلیجنس دا چې کمپیوټر سړی کېږي نه یو د کمپیوټر خاصیت چې دا ده چې کمپیوټر نه سړی کېږي تاسو ټول حتما له فیسبوک استفاده کوئ تاسو معلومات چیرې ذخیره کېږي د فیسبوک په یو کمپیوټرونه دي هغه کمپیوټرونه دي چې په یو کال کې نه بندي د شپې د ورځې همداسې چالان هغه د څه په خاطر ده چې کمپیوټر نه سړی کېدونکی خاصیت لري د شپې د ورځې فعاله وي او نه ستړي کېږي انسان خو سړی کېږي مثلا که یو خط ولیکي مطالعه وکړي هر شی چې وکړي سړی کېږي نو خلک په دې خاطر مجبور دي چې د کمپیوټر استفاده بل ویراسټل دی ته وایي چې کمپیوټر کولی شي چې تاسو ته ډېر کارونه ترسره کړي محاسبه کولی شي کتابونه پکې لیکلی شي ویډیو پکې ایډیټ کولی شي په یو وخت کې یو څو کار باندې کولی شي دا هم د کمپیوټر یو ښه خاصیت بل سټوریج دی ته وایي چې کمپیوټر تاسو ته معلومات د ډېر وخت لپاره ساتلی شي دا هم یو ښه خاصیت ده په دې خاطر هم خلک له کمپیوټر استفاده کوي که ته مثلا یو کتابچې کې معلومات ولیکې ښه ده که کمپیوټر کې ولیکې مثلا کتابچه ورکېږي او خرابېږي د کمپیوټر هم کولی شي په اسانه ذخیره کړي ډېر وخت ذخیره کوي بیا اوس موږ وایو چې کمپیوټر هم خرابېږي کمپیوټر اوس داسې خاصیتونه رابستلي دي چې که خراب هم سي تا معلومات نه خرابوي چې هغه ته کلاوډ وایي هلته یو پروګرام ده بیا خیر پاور پوینټ او ایکسل داسې پروګرامونو ته چې ولاړ شي هلته شته مفت حافظه ده تاسو خپل معلومات هلته ذخیره کوي د کمپیوټر د مکمل خراب هم سي ورته له هغه ځایه مکمل ډیټا ښه دا یو لیکچر که کوم سوال هم وي چې وپوښتنې کمپیوټر له څه شي څخه جوړ شوی ده موږ پوهېږو چې یو کمپیوټر ده کمپیوټر خو تنها نه ده کمپیوټر سیستم ورته وایي په کمپیوټر کې نورې برخې مطمئن شاملې دي چې اول یې انپوټ ډیوایس ده آوټپوټ ډیوایس ده سیستم یونټ ده سټوریج ډیوایس ده کمیونیکیشن ډیوایسز دا هغه وسیلې دي دا ټول هارډویر دي هارډویر پوهېږي هارډویر هغه فزیکي وسیلې دي چې عامې موږ وینو عامې لمسولی شو مثلا کیبورډ ده مانیټر ده دا ټول دته هارډویر ویل کېږي اول راځو انپوټ ډیوایس ته انپوټ ډیوایس څه شی دی انپوټ ډیوایس هغه وسیلې دي چې د هغه په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلوو د دې په واسطه باندې موږ ډیټا راخلو کمپیوټر ته ورچوو ډیټا باندې خو پوه شوې نه ډیټا ځکه ډیټا ډېر کارېږي پکسل کې ټول پروګرامونه کې موږ ډیټا سره کار لرو مثلا څه شی مثلا کیبورډ ده په کیبورډ کې زه یو څه شی لیکم هغه معلومات چیرې داخلېږي کمپیوټر ته داخلېږي ماوس ده زه دا پوینټر ته حرکت ورکوم صحیح ده دا کمپیوټر د ما په واسطه باندې کمپیوټر ته معلومات داخلېږي مایکروفون ده دا خبر چې زه کوم دا کمپیوټر ذخیره کوي سکانر ده سکانر به هم لیدلی چې ورق ورکوي یا کمپیوټر ته داخلېږي ویب کام ده دا کمپیوټر کامرې ته ویب کام ویل کېږي دا څه شی کوي د ما تصویر راخلي کمپیوټر ته دا ټول چې د انپوټ ډیوایسز دي یعنې د تا معلومات راخلي کمپیوټر ته صحیح شو دا یې شکلونه دي مثلا بایومتریک ده کامرې دي او دا کیو آر کوډ ریډر ده بل چې دي آوټپوټ ډیوایسز دي آوټپوټ ډیوایس څه کوي له کمپیوټره انفارمیشن راخلي په دې کې ډیټا وه په دې کې داسې مواد و چې خام مواد و کمپیوټر باید چې هغه ته زده کړي وای په آوټپوټ ډیوایس کې څه شی دي آوټپوټ ډیوایس کې کمپیوټر خپل انفارمیشن راخلي تا ته یې درکوي په انپوټ کې موږ کمپیوټر ته ډیټا راکوي آوټپوټ کې کمپیوټر موږ ته ډیټا راکوي نو آوټپوټ کې څه شی دي پرنټر ده پرنټر کې تاسو ورق کمپیوټر کې هغه تاسو درکول کېږي مانیټر د همدا صفحه ده چې په دې کې څه شی وي هغه تاسو درکول کېږي سپیکر ده سپیکر په واسطه باندې هغه اواز چې په کمپیوټر کې ده هغه تاسو درکول کېږي بل سیستم یونټ ده سیستم یونټ څه شی دي سیستم یونټ هغه د کمپیوټر هغه برخه ده چې په هغه کې ډیټا پروسس کېږي دا معلومات چې تحلیلېږي دا سیستم یونټ کې تحلیلېږي تحلیل باندې پوهېږي مثلا ویډیو چې راځي پلی کېږي هغه کمپیوټر څنګه پوهېږي چې دا ویډیو ده هغه سی پی یو لري سی پی یو باندې پوهېږي مثلا که خط یې په خط هم پوهېږي په اواز هم پوهېږي په هر څه پوهېږي هغه څه په خاطر پوهېږي
چې کمپیوټر سی پی یو لري هغه سی پی یو باندې دا معلومات پروسس کوي. په سیستم یونټ کې دوه برخې دي، یو سی پی یو ده او بل شی دی ریم ده. سی پی یو باره کې معلومات لري؟ او سی پی یو ټول سیستمونه د کمپیوټر پکې دي. سی پی یو چې ده لکه د انسان مغزه داسې دي، د کمپیوټر مغزه چې سی پی یو ده، مین سټوریج دا ټول معلومات چې تحلیلېږي دا سی پی یو ته ځي. سی پی یو ته به ځي، سی پی یو به تصمیم نیسي چې دا څه شی دي. که ویډیو یې که محاسبه کوي مثلا غواړي چې له یو څخه تر سلو پورې جمع کوي، دا سی پی یو جمع کوي. که غواړي ضرب عملیه ترسره کړي دا سی پی یو کوي. ټول کارونه سی پی یو ته ځي. صحیح ده. د کمپیوټر مغزه چې څه شی دی؟ سی پی یو. بل موږ کمپیوټر کې دوه رقم میموري لرو، یو ته پرایمري میموري او یو ته سیکنډري. پرایمري چې دی موقتي دي، یعنی که برق لاړ شي ختمیږي. یو سیکنډري چې دایمي دي. ریم څه شی ده؟ ریم چې د موقتي میموري ده. ریم په باره کې معلومات لرئ تاسو؟ رانډم اکسس میموري. څرنګه دا باید چې پوه شئ، ضرور نه ده چې مثلا کله چې مثلا موږ اکسل پروګرام خلاصو دا په رام باندې موقعیت لري، یا مثلا ویډیو پلی کوي دا په رام باندې لویږي، او چې موږ یې بیرته باندې کول رام ختمیږي. ما ویل دوه رقم میموري ده. صحیح ده. یو مثال څه شی ده؟ هارد ډیسک ده. هارد ډیسک پیژنئ؟ هارد ډیسک ټول اسناد شي او د کمپیوټر ټول دایمي حافظه دا وګورئ، دا ما ټول هارد ډیسک ده. فولډرو ته بیا ډرایو ویل کېږي، ډرایو سی او ډرایو ډي. په دې کې څه شی کېږي؟ په دې کې تاسو معلومات که برقي که نه وي معلومات همدلته وي. اوس ما دا ویډیوګانې او عکسونه څه شی چې کمپیوټر کې دي که برقي که نه وي دا به دلته پراته وي. صحیح ده. دته دایمي میموري وایي. بله موقتي میموري ده، هغه ته څه شی ویل کېږي؟ ریم. نو سی پی یو څه شی سو؟ مغزه سو. د مغزه خو معلومات باید چې له یو چا څخه واخلي، نو له چا څخه اخلي؟ له هارد ډیسک څخه. صحیح ده. موږ په هارد ډیسک معلومات پراته دي، ویډیو د هر څه شی دي. کله چې موږ وایو دا سی پی یو ته ځي، معلومات له دې دایمي میموري څخه اخیستل کېږي، سی پی یو ته ځي. صحیح ده. په دې کې حتما وخت ضایع کېږي ډېر. سی پی یو به راځي، معلومات به له دې ځای اخلي، بیرته به پروسس کوي. بیا دې لپاره څه شی رامنځته شوي؟ یوه بله میموري ده چې هغه ته وایي ریم. ریم څه شی کوي؟ ریم سی پی یو ته وایي چې ته معلومات له هارد ډیسکه مه نخله، زه یې راخلم تا ته یې درکوم. پوه شئ څرنګه؟ ریم چې ده له هارد ډیسک خپل معلومات راخلي، بیا سی پی یو ته یې ښکوي. په دې خاطر چې سی پی یو وخت ډېر ضایع نه شي. بیا دا چې د موقتي میموري ده. اوس تاسو چې کمپیوټر چلندوئ، تاسو وینډوز چیرې اچول کېږي؟ ریم ته. بیا سی پی یو راځي له ریم معلوماتو څخه دې په ځای چې د هارد ډیسک یې واخلي، په هارد ډیسک خو بیا ډېر وخت ضایع کېږي. که داسې دې تشریح کړم درته په شکل دا هارد ډیسک صحیح ده. دا سی پی یو ده. دا هارد ډیسک او دا سی پی یو. سی پی یو لکه مغزه داسې دي. مغزه باید چې له هارد ډیسک معلومات واخلي. نو که دا هر وخت له دې څخه معلومات واخلي، په دې کې خو ډېر وخت ضایع کېږي. دلته یو بله میموري ده موقتي. دا لکه یو انسان داسې ده چې مثلا یو ګلکار بام ته ختلی، یو بل نفر درېږي خښ ترې اخلي، هغه ته یې ورکوي. که ګلکار خپله راکته چې خو په دې خو ډېر وخت ضایع کېږي. دا اوس همداسې یو کومکي نفر ده، له دې ځای معلومات راخلي، بیا دې ته یې ورکوي. له هارد ډیسکه معلومات راخلي دلته، بیا دلته. چې کمپیوټر بند کړي دا خپله بیا ورته خالي کېږي، صفر کېږي، له منځه ځي، خالي کېږي. چې کمپیوټر چالان کړي دا له دې ځای معلومات راخلي، دلته یې ورکوي. همداسې کار ته کېږي. په دې خاطر کمپیوټر سرعت هم ډېر شوی. که دا نه وي بیا کمپیوټر سرعت ضعیفه کېږي. سی پی یو مجبوره ده راځي بل هارد ډیسک په معلومات اخلي، هغه خپل کار ترسره کړي، که له دې څخه معلومات. بل سټوریج ډیوایس ده. سټوریج ډیوایس څه شی دی؟ په دې کې د یو یوزر معلومات ساتل کېږي. مثلا هارد ډیسک ده، سی ډي ده، ډي وي ډي ده، فلاش ده. دا ټول چې دي په دې کې زموږ معلومات دایمي ذخیره کېږي. د دې په خاطر چې موږ په آینده کې بیا له هغه څخه استفاده کوو. دا شکلونه دي. بل چې دی کمیونیکیشن ډیوایس دی. کمیونیکیشن ډیوایس شی دی؟ دا هغه وسیلې دي چې کمپیوټر ته اجازه ورکوي چې د خارجي محیط سره ارتباط پیدا کړي. د بل کمپیوټر سره، د موبایل سره، د ال سی ډي سره، د نور شیانو سره وصل شي. په دې کې څه شی راځي تاسو په نظر؟ هارد ډیسک کمیونیکیشن ډیوایس. کمیونیکیشن ډیوایس کې بلوتوث ده، صحیح ده، وای فای ده،
انټرنیټ ده کیبلونه دي د دې په واسطه باندې یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره وصلېږي د موبایل سره وصلېږي د هر شي سره چې وصلېږي همدا کمیونیکیشن ډیوایس په واسطه دا کمیونیکیشن بیا د هغه خوري میموري واشن هغه بیا سټوریج په بیا راځي په سټوریج کې ذخیروي معلومات راځي په کمیونیکیشن کې دا که ما مخکې انور ته مو ویلو چې تاسو ټایپینګ هم سم ده که نه ده ټایپینګ هم باید چې ښه تیز وي کله چې تاسو له کمپیوټر استفاده کوئ نو تاسو حتما باید چې څه ټایپ کړئ صحیح ده په همداسې تنه په زده کېدا هم نه کېږي چې تا یو څه زده یي خو نه به چې لیکلی سې نه به یې کولی سې صحیح ده نو دغه ګیم ده د چا ټایپینګ قوي یي خیر ضرور نه دغه مشکل نشته تاسو دا به زده کوئ نو زه بېرته له تاسو په یوه ورځ کې دغه اول میشن یې باید چې ختم کړي دغه اول برنامه چې ده دا اوس روان ده ویډیو کې ریکارډ ده تاسو به لګېږي اوس دا زه په فلاش کې اچوم بیا دغه اوله برنامه یې باید چې ختم کړي زه فقط ټایپینګ We're meeting G over there. Please be safe, G. How could anyone do this? بس هم دومره که نور هم بس خوښه تاسو څنګه وایي اوسه کله دې کار وکړ که صحیح ډېر ښکلی درس ورکوي که صحیح ده همداسې که نور پکې به یو سوال مې درلود هغه کې ښه دا انپوټ او آوټپوټ ډیوایس یو کنه ښه دا فلاش مثلا دې ته چې ویلی شو اوس دغه بل شیان چې دي هغه دوه خاصیت لري هم انپوټ ویل کېږي هم آوټپوټ فلاش چې ده اصلي سټوریج ډیوایس ده چې په دې کې ډیټا ذخیره کېږي خو که انپوټ آوټپوټ ته یې واچوو بیا دا دواړه خاصیت دوړه خاصیتونه لري کنه بل ټچ سکرین ده که نه کمپیوټرونه ټچ سکرین موږ خو صفحه ویلې دي که مانیټر آوټپوټ ډیوایس ده خو بعد اوس کمپیوټرونه دي ټچ سکرین دي نو چې ټچ چې ټچ خپله دی معنی یې دا انپوټ ده که نه خو خپل مانیټر چې دا آوټپوټ ده نو ده ته مو ویلی چې دا دواړه خاصیت لري ټچ سکرین چې دا هم انپوټ ده هم آوټپوټ فلاش چې دا اصلي سټوریج ډیوایس ده خو انپوټ ډیوایس هم کېدای شي آوټپوټ ډیوایس هم کېدای شي صحیح ده که نور وایي چې که لږ نور معرفي که وایي نور بس ده بس که زه به یو فلاش ماته راکړئ دا ویډیو به لږ وخت ونیسي خو دا ګیم هم تاسو ته واچوم ویډیو به هم تاسو ته واچوم مخکې له دې چې بله ورځ درس ووایو هره ورځ اول مخکینی درس ټولو پوښتنه کوم بیا به نوی درس صحیح ده همداسې بیا به یوه ورځ همداسې مکمل مرور کوو نوره ورځ به همداسې درس باید ویډیو څو جی بي راځي دا ما 2 جی بي فلاش ده